ولس ټي وي یوټیوب چینل قدرمنو لیدونکو او لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. قدرمن دوستانو د دې ځل به ډاکټر انجینر سید فضل الرحمن صاحب پاچا ستاسو په درانه خدمت کې د زهرياتو خبرونو سره حاضر شوم. خدای دې وکړي چې قدرمن دوستانو موږ سره د خپل تر پایه متګانې وکړي او زموږ د خبرونه په غور سره ووري او بل آیکن ته ګوته ووري سبسکرایب وکړي او په فیسبوک کې هم لایک او شیرینګ ورته ورکړئ. قدرمن دوستانو دغه یوټیوب چینل موږ خاص تاسو په خاطر باندې ستاسو د بیدارۍ لپاره او ستاسو د زړونو د سکون او د آرام په خاطر باندې دغه خبرونه شروع کړې دي. قدرمن دوستانو راتلونکي کې بیا موږ ان شاء الله نوې خبرونه تاسو ته وړاندې کوو چې یو خبرونه مو د ولسغږ یوټیوب چینل د لارې اسلامي معلوماتي خبرونه چې هغه کې موږ مختلف تقریرونه ته ځای ورکړی دی او دا هغه چینل دی چې دې کې موږ زهرياتونه سباوون داستان مرکزي خبرونه شاعرانه بندر ډاکټر انساني ژوند او داسې نور ډېر غني خبرونه تاسو ته موږ ان شاء الله په راتلونکي کې پراشه کوو. دوستانو دا چې د مصروفیاتو د وجې ده او د وخت او د حالاتو د لیاقتونو د وجې نه موږ د خبرونو ته لا تر اوسه یعنی ترجیح نه ده ورکړې او زهرياتونه داستان او شاعرانه بندر کله کله تاسو په نشر رسو کوشش کوو چې دغه خبرونه موږ زر تاسو ته د یوټیوب چینل له لارې وړاندې کوو.
ولې ټي وي یوټیوب چینل درنو لیدونکو او قدرمنو اورېدونکو دا چې زموږ د پروګرام د پای شیبې دي اوس موږ د نه اجازت غواړو تاسو په لوی او بخښونکي مهربان خدای سپارو په مخه مو ښه